د افغاني سرې میاشتې ټولنې له لوري په یو نندارتون کې د جګړې د زیانمن شوو انځورونه ایښودل شوي دي. دغه انځورونه په هیواد کې د سرې میاشتې ټولنې د 30 کلن حضور د کړنو په منځغونډه کې وړاندې شوي دي. د دې بنسټ چارواکي په 2013 میلادي کال کې له تلفاتو څخه په اندېښنې سره وایي د کال له پیله د جګړې په زیاتېدو سره تر اوسه د جګړې له امله له 10,000 څخه تر 12,000 پورې کسانو د کمیټې ته مراجعه کړې ده. په کلنۍ توګه 10,000 کسانو د سرې میاشتې په مرکزونو کې خپل ځانونه ثبت کړي دي، خو د ځینو عواملو له امله دغه شمېر 12,000 کسانو ته رسېدلی دی چې په دې منځ کې نږدې 1,500 داسې کسان دي چې د جګړې له امله زیانمن شوي دي او پاتې هغه کسان دي چې معلولیت او یا نورې ناروغۍ لري. دغه مرکز د هغو کسانو لپاره چې د بدن غړي له لاسه ورکړي د ښوونې او روزنې برنامې د مسلک او ورزش یادولو او همدارنګه د کارموندنې زمینه مساعدوي. په همدې حال کې د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د دې بنسټ له 30 کلونو کړنو څخه په ستاینې سره وایي په هیواد کې لږ تر لږه له 3 څخه تر 5% پورې افغانان له معلولیت څخه رنځ وړي. عامل عمدهش جنگ است، عامل دومش امراض است، اکسیدنت است و همچنان آفات ولادی است که تاثیرات اجتماعی دارد، تاثیرات اقتصادی دارد، تاثیرات سیاسی دارد و تاثیرات روانی بالای افراد در اجتماع دارد. څه باندې 250 تنه چې په دې ځای کې فعالیت لري هغه کسان دي چې معلول دي، خو بیا هم ځینو یې د ورزش د ملي ټیمونو غړیتوب ترلاسه کړی دی. تمام کسایی را که استخدام میکنیم اونا باید معلولیت داشته باشند. در این وقت با بعضی از مؤسسات دیگه هم تفاهم کردیم و کوشش کردیم که اونا را قناعت بدیم که زمینه را مساعد بسازن، اونا را هم استخدام کنند. من اینجا آمدم بسکتبال دیدم که معلولین بسکتبال میکنن، بسیار خوش شدم. من خودم همینجا راجستر کردم، ثبت نام کردم. ما هفته 2 روز جمعی آمدم بسکتبال میکردم و روز در روز بسیار خوشحال شدم. هر روز که معلولین میدیدم واقعیت معلولین میتونن، پیش از این خدا که احساس میکردم هیچ کار کردن نمیتونم، لیکن دیدم من بسکتبال پیش بردم، بسیار خوش شدم. د سرې میاشتې نړیواله کمیټه په داسې حال کې په هیواد کې له خپل حضور څخه د یو بېطرفه بنسټ په توګه یادونه کوي چې په جوزجان ولایت کې په 2014 میلادي کال کې د دې بنسټ د کارکوونکو په موټر د عیشیانو حمله وکړه چې د یوې مودې لپاره یې فعالیتونه وځنډېدل.